د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د دلویا د سلواغ شپږشتمه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 15 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. آذربایجان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. بادغیس کې د ترافیکي پیښې له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. او نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د لومړي وزیر څوکۍ ته نومولی. وسم بشپړه خبرونه. زه سیر احمد سالم. آذربایجان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په کابل کې د آذربایجان جمهوریت سفیر الهام محمد اوف له مولوي امیر خان متقي سره په تعریفي ناسته کې په کابل کې د سفارت پرانیستلو په اړه هغه یو د بهرنی چارو وزارت رسمي لیک د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست ته وړاندې کړ. په دې ناسته کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیل اقتصادي همکاري او ګڼو نورو موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د بهرنی چارو وزارت سرپرست په کابل کې لومړي ځل آذربایجان جمهوریت د سفارت پرانیسته او د سفیر په کچه ډیپلوماټ رالیږل دوه اړخیزو اړیکو کې مهم پرمختګ وباله او دای د افغانستان او آذربایجان د دوستۍ ښه نښه وبلله. په بادغیس کې د ترافیکي پیښې له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. ځایي چارواکي د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. د بادغیس امني قومنداني ویان صدیق الله صدیقي رسنۍ ته ویلي چې یاده پیښه پرون ماښام د مقر ولسوالۍ کوتل خاکي په سیمه کې د لوکسل او سراچه ډوله موټرو ټاکل له کبله رامنځته شوې ده. د نموړي په خبره کې دغه پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او د یوې مېرمنې په ګډون 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په خبري غړۍ کې وسم یو بهرنی خبر. نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د لومړي وزیر څوکۍ ته نومولی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنګزیب پرون چې دغه ګوند مشر نواز شریف خپل ورور شهباز شریف چې په 2022 زیږدیز کال له واک څخه د عمران خان تر ګوښه کولو وروسته د یو کال لپاره د پاکستان لومړی وزیر و او بیا ځلې دغه څوکۍ لپاره نومولی دی. مسلم لیگ نواز ګوند دغه پریکړه د پاکستان د خلکو ګوند او نور ځینو ګوندونو سره ترایي تلاف وروسته کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند له ملاتړ څخه برخمنو بریالیو نمایندانو بیا ویلي چې هېڅکله به له نواز شریف سره ګډ حکومت جوړ نه کړي. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري سرویس لویالا ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.